د پوزې نه وینه ولې ځي د ګرمۍ په موسم کې د ماشومانو یا د غټو انسانانو؟ نو غټه وجه دا کیدی شي چې کله هم د ګرمۍ موسم وي او ګرمۍ ډېره زیاته وي او د دې سره خشکه هوا هم وي، نو دا خشکه هوا او ګرمي بار بار د پوزې دننه چې کومه پرده ده او د هغې سره کوم رګونه دي هغې ته نقصان ور رسوي، او کله چې نقصان ور ورسوي نو بیا د انسان د پوزې نه وینه ځي چې دې ته په میډیکل کې اپیسټکسس ویلی شي. نو کله هم چې ستاسو د ماشومانو یا د ستاسو د پوزې نه وینه ځي نو په دې دوران کې تاسو ته ضروری دي چې تاسو د ګرمۍ او د خشکې هوا نه خپله پوزه بچ کړي، نو دا چانسز بیا ډېر زیات کیدی شي چې ستاسو د پوزې نه به وینه نه ځي. او بیا په هغې دوران کې تاسو یخې اوبه هرګز په سر باندې مه اچوئ، بلکې یخې اوبه یا درمیانه اوبه تاسو په پوزه کې دننه اچوئ چې کوم رګونو نه وینه بهر ته راځي چې هغه وینه ودرېږي که چیرې تاسو سره نور څه اویلیبل یعنې موجودان نه وي. او د دې سره ضروري خبره دا ده چې ستاسو سره په جیب کې رومال وي نو تاسو زر خپله پوزه پې بندوئ او نسي چې ستاسو د وجود نه زیاته وینه بهر ته نه ځي، نو دا ستاسو د صحت لپاره یو بهتره خبره ده.